بنی اسرائیلو کې 3 کسان په لاره تلل. باران شو په یو غار ته ننوتل. چې غار ته ننوتل د هغه شپه هم ده او ګلی د باران دی. ناګانه د غر د سر نه یو لویه تیږه را پرېوته او د غار په دا خوله د پاسه جوخته وته. غار پې مکمل بند شو. د 3 واړو د وتو لار نشته چې په کومه بوځي. ایو پکې هوښیار و، هغه نورو ملګرو ته وایي داسې کار دی چې اوس بس زمونږ خو مرګ راغی، ځکه چې د غار نه وتل اوس نه مونږ سره چاري شته او که وینو مونږ کوم ځای غر کنستي شو. او خوله داسې بنده شوه چې لکه په کټوۍ چې برغولې کېدې، داسې تیږه پې پرېوته چې دا د چا پلار په 1000 قسم په 100,000 قسم څوک نشي درکولی. وایي څه به کوو؟ وایي بس داسې وکړو چې کوم مونږ نیک عمل د الله د رضا دپاره کړی دی ابه را مخکې کړو الله ته چې یا الله ما دا نیک عمل کړی دی، بل به هغه خپل یاد کړي، بل هغه خپل سوال به الله ته وکړو. نو که بچي کړو مو که بچي نه کړو مړه به شو. ایو کس وی الله وی یو ځل مزدور مې نیولی او په هغه مې کار وکړ چې مازدیګر د هغه د هغه اجرت وخت راغې، ما ولا هغه خپله دیاړي ورکوله چې دا واله هغه دیاړي یې پرېښوده او لاړ. وی چې لاړ نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې یاره دا اوس ده سره څه وکړو، دا غریب دی او دا دیاړي خو ده سره ما جوړه کړې وه. خو وی خیر هغه دیاړي د هغه مې را واخېسته او په هغې باندې مې روجې والا واغشتې روجې او هغه روجې مې ولا په خپل پټي کې مې وکرل چې هغه زرغونې شوې. بل ځل بیا مې ولا وکرلې، د هغې نه زیاتې وشوې. په هغې مې ګډې چیلې واغشتې، مریان مې پې واغشتل. خدای پاک هغه مال زیات کړه، هغه لږه دیاړي الله زیاته کړه. وایي څه موده پس دا سړی راغی. وایي چې راغی وایي چې ما له هغه خپله مزدوري راکړه. وایي ما ورته چې هغه مخامخ ګډې چیلې غلام رایې دا ستا هغه مزدوري ده. وایي ټوکې را پورې کې زما خو لږه دیاړي کته. وایي مې چې ستا هغه دیاړي چې ده نو هغه دله ما په خپل پټي کې کرلې ده او دله مې ډېره کړې ده او دغه شی ته جوړ شوی دی. الله دپاره وړه. یا الله که ما دا عمل خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یارې نه مې کړي، پروردګاره لږه غوندې راسوله راته کوله وکړه چې لږه رڼا را باندې ولګي او هوا خو ولګي که نه. نو وی لږه غوندې نبي علیه السلام فرمایي چې تیږه اوخوېده او هوا هم پې ولګېده او رڼا هم پې ولګېده، خو د تلو اندازه بیا نشته. دویم کس وایي چې الله زه شپون کېم او ګډه چیلی سره دا به مې عادت و چې ماسخوتن به کله واپس رالم ابه مې اول وشلې، لاول به مې په مور او پلار پیس کل، د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو سکل. یو ځل ګډې چیلی ګیا نږدې نه وه، لرې ورپسې لاړم. چې واپس شوم رالم او ما هغه خپلې ګډې چیلی اول وشلې او لوښې مې د پیو ډک که رالم مور او پلار له هغه دواړه ودو، درې د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودري. ښځه وایي مونږ له پی راکړه مې په قلار کې تر څو چې مې مور او پلار نیس کړې هغې پورې تاسو نه هېڅ کړې. وایي سهار شو ټوله شپه مې د مور او پلار سر ته په ولاړه تېره کړه، په خپله مې ناره تېره کړه، ښځې مې ناره تېره کړه، بچي مې د لوږې نه وده شو. وایي چې سهار وختي مې مور او پلار بیدار شو، بچې ولې؟ مې چې دا پی اوهو خیر دی زویه ورکړې به دي ماشومانو لکه ښځې له به دې ورکړو، تا بس کړي نه مور بابا بیبې چې تر څو تاسو نیس کړې نه مونږ به یو سکم نه کوو. هغه مور او پلار مې ماړه کړل، د هغې نه پس مې هغه بچو له ښځې له پی ورکړ. یا الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي او الله که ستا د یارې نه مې دا عمل کړي، پروردګاره دا لږه تیږه وخوځوه چې لږه هوا پکې زیاته ولګي. رڼا خو لګېدلې خو چې هوا لږه زیاته شي. الله تعالی تیږه نوره مخیول. درېیم وایي چې الله تعالی زما د ترې لور وه، زما ډېره زیاته خوښه وه. دومره محبت مې ورسره و چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره نی. یو ځل ته ما د ناروا مطالبه وکړه، هغې ما ته وی چې اله چې 100 دیناره راکړې 100 اشرفۍ. وی لاړم هغه 100 اشرفۍ مې ولله پیدا کړې، نیټه مې ورسره کېښودې او ځای ته ورغلم او هغه 100 اشرفۍ مې ورته کېښودې چې دا واله. وی داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې په هغه ګناه زه هغه قادر شو چې ګناه وکړو. خو چې کله د هغه ګناه اراده مې وکړه هېڅوک نشته پیسې مې ورکړئ، نو ما ته راته راغی لور وایي چې ای د تره زویه د الله نه ویرېږه، ګناه مه کوه، د الله نه ویرېږه. او که ما سره ډېره دې مینه وي نو خیر دې نکاح را سره وکړه که نه شرعي ته ور باندې نکاح را سره وکړه، خو د الله نه ویرېږه او دا ګناه مه کوه.
وی بس هغه پیسې مې متوبه خلک چې دا ستاسو خیرات دي او را پاسېدم ګناه مې ونه کړه حالانکه ښه قادر وم چې ګناه مې کړی وي او ډېره موده مې د هغې دپاره منډې والې پیسې مې ولره پیدا کړې یا الله ستا د یارې نه ګورې پروردګاره که ستا د یارې نه او ستا د رضا دپاره دا ما کار ما کړي الله دا تیږه نورم وښویو چې زمونږ لاره کولی چې د دې غر نه وځو وړقې دغه غر هغه تیږه ترې وښویده او روغ سالم درې واړه نبي علیه السلام فرمایي د هغه غار نه ووتل دا زړه کې هغه خوف یې خو ده یره او د هغې هغه نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورته رسېږي